بسم الله الرحمن الرحيم. عن بريدة بن الحسيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې مومن وفات کیږي، مړ کیږي بعرق الجبین، پیوستا د خولې د تندي، یعنی د مومن او د یو نیک انسان خانه خدادا کله چې د ځنکدن شروع شي نو په تندي به خواله راشي. د دې حکمت څه دی چې د نیک انسان د ځنکدن په وخت کې په تندي خواله راشي؟ یو حکمت دا دی چې دا خواله راتلل په ده باندې په دغه حالت کې دا د دې وجې نه دي چې د باندې دغه د مرګ سختی ده، دا د روح د جدا کېدو سختی ده. د څه دپاره دا سختی ده؟ د دې دپاره چې که څه ګناه پې پاتې وي چې د هغې نه صفا شي، پاک شي، یا د دې دپاره په تندي باندې خوره رسي چې دغه مومن خو ګناه خو نشته، ختمه شوې په توبه او په عباداتو، خو دغې دپاره د ځنکدن کې پې سختي راځي چې د درجه او مرتبه په جنت کې اوچته شي. درې مواجه علماو دا لیکلې ده چې د مومن د ښهوالي نښه ده، دا د مومن د ښهوالي نښه ده چې د وفات په وخت کې د ځنکدن په وخت کې پې خوله راشي، دا د ده د ښهوالي نښه ده. او څلورم مواجه علماو داسې لیکلي چې مومن ته د روح اخیستلو په وخت کې فرشتې د الله تعالی د خوا نه ده ته خوشخبري او زیری ورکوي چې ستا نه الله تعالی رضا دی او ستا ځای جنت دی. نو ده ته په دغه وخت کې ډېره حیا ورشي چې دومره لویه خوشخبري ده ته راغله، د هغه خپل کمزوري احساسوي او د الله تعالی د خوا نه دومره لوی بشارت او زیری راتلل، نو ده د حیا د وجې دی خجالت شي، نو خواله پې باندې راشي. نو دغه څلور وجې دي. نو هغه خبره باطله شوه چې ځینې عوام او ځینې خلک داسې خبره کوي چې فلانکی خو ډېر بد سړی دی ځکه چې ځنکدن یې ډېر سخت. نو دا خبر نه ده صحیح چې فلانکی ډېر بد سړی دی ځکه ځنکدن یې ډېر سخت. نه، د ځنکدن سختۍ کې دغه څلور وجې دي. الله تعالی دې موږ او تاسو بندي د ځنکدن په حالت کې موږ او تاسو روح اخیستل د الله تعالی په داسې حالت کې وکړي چې د فرشتو د خوا نه، د فرشتو په واسطه د الله تعالی د خوا نه موږ ته بشارت د الله تعالی د رضا او د جنت راکړلی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.